کله نبی علیه الصلاۃ والسلام ځوانۍ ته راورسېدو نو نبی علیه الصلاۃ والسلام په مکه مکرمه کې داسې ژوند کړی دی، داسې ژوند چې په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې د ښو اخلاقو انتها وه. نبی علیه الصلاۃ والسلام چرته د چا په امانت کې خیانت نه دی کړی. نبی علیه الصلاۃ والسلام په دغه ځوانۍ کې را پیغمبري ورته نه ده میلاو شوې، د ګاونډیانو خبرداری به یې اخیستو، د ګاونډګیري خبر به یې اخیستو. دغرنګې نبي علیه السلام چېرته په ژوند کې دروغ نه ویلي. د دغې ښو صفاتو د وجې نه نبي علیه الصلاۃ والسلام په خپل قوم کې په امین نوم باندې مشهور و، په امین نوم باندې مشهور و. نبي علیه الصلاۃ والسلام ته به امین وي. نو او حتی در دې پورې دومره خو د وعدې پابند و که نه نبي علیه الصلاۃ والسلام. عبدالله ابن ابي حمزه رضی الله تعالی عنه فرمایي اوس نبی علیه الصلاۃ والسلام ته لا پیغمبري نه ده میلاو شوه په دغې وخت کې. دی وی نبی علیه الصلاۃ والسلام سره زما یو معامله راغله که نه څه بیه میا وی ما ورته وویل چې ته ماته دلته کښېنه او په ما چې کومې پیسې پاتې دي هغه درله زه راوړم. کور ته لاړم نو خبر رانه یېره شوه، خبر رانه یېره شوه. 3 ورځې پس اتفاقا په هغې ځای باندې تېرېدم، په هغه کې زه راته نبي علیه السلام میلاو شو. وی دی چې ما سره میلاو شو وی ما ورته ویل چې ته دلته ناست یې. وی نبي علیه السلام راته صرف دومره وویل چې ما ته ډېر تکلیف راکړو، ما ته ډېر تکلیف راکړو. ګوره ما ته دې وي چې زه راځم نو ما وی چې ته به اوس راشه زه به نه یم، نو زه هر سهار راځم د ماښامه پورې تا ته دلته انتظار کوم چې دی به نن راځي دی به نن راځي. نو چې شپه شي نو چې ناامیده شم بیا لاړ شم کور ته. نو 3 ورځې په ما باندې دلته انتظار وکړو، تا ما له ډېر تکلیف راکړو. وی نبي علیه الصلاۃ والسلام راته نور هېڅ هم ونه ویل. دا د پیغمبرۍ نه مخکې په دغه جاهلیت په زمانه کې چې نبی علیه الصلاۃ والسلام ته لا پیغمبري نه ده میلاو شوې، د ده یو ملګری و عبدالله ابن صائب، دا د نبی علیه السلام سره په تجارت کې شریک و. دا عبدالله ابن صائب وی که نه وی د نبی علیه الصلاۃ والسلام په شانتې شراکتدار ما چېرته نه دی لیدلی. خو خیر خو کړی که نه په کاروبار کې چې 2 تنه شریک وي اکثر د یو بل نه خفایي، د کاروبار دا شراکتدار نه دا اکثر د یو بل نه خفایي. عبدالله ابن صائب رضی الله تعالی فرمایي وی ما د نبی علیه الصلاۃ والسلام په شانتې شریکدار چېرته نه دی لیدلی. وی چې کله نبی علیه السلام مدینې منورې ته هجرت وکړو څه موده پات زه لاړم مدینې منورې ته. چې مدینې منورې ته لاړم د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره میلاو شوم. نبی علیه الصلاۃ والسلام داسې په خندا شو وی ما ته ویل چې عبدالله ابن صائب ودې پېژندم. ما ورته ویل چې ډېر ښه دې پېژنم، زما د تجارت ملګری خو په ژوند کې مې ستا په شان شریک نه و لیدلی، په ژوند کې مې ستا په شان د شریکو نه دی لیدلی. دا خو د نبي علیه الصلاۃ والسلام معاملات. الله دې زمونږ په حال باندې رحم وکړي. اوس په خپلو معاملاتو باندې لږ نظر ور واچو. داسې معاملات کو چې یو مسلمان په